دغه کاربندیز چې یوه نیمه ورځ دوام وکړ په ننګرهار کې عام وګړي له سختو ستونزو سره مخ کړي وه. د دوی امنیت دې ونیسي، دوی سره دې کارویا وکړي، دوی مشکلات دې حل کړي چې د ټولو خلکو مشکلات حل شي. منده باید د دوی د ښه تدابیر ونیسي، ښه امنیت یې ونیسي او د دوی مشکل لري او د مشکل په اساس به دوی د وهاني بندي کړي. خو دلته چې مریضان راځي دا هم د دغه دپاره نه راځي، دوی مشکل لري، ډېر مشکلات لري. موږ د والي صاحب محترم نه دا خواهش ده، دا هیله ده ترېنه چې د ډاکټرانو هر مشکل چې د هر چا سره وي، که هغه شخصي، که هغه نظامي، که هغه دولتي، که هغه هر بخش کې دا موضوع مشکلات د ډاکټرانو حل کړي. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس پر وینا چې ډاکټرانو له هغې وروسته خپل کاري اعتصاب پای ته ورساوه چې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د ولایت امنیتي چارواکو روغتیایي کارکوونکو ته ډاډ ورکړ چې دوی ته پیښې شوې تازه قضیې به په جدي ډول تعقیبوي. نو انشاءالله اوس د مفاهمې او د هماهنګۍ لپاره یو ښه میکانیزم جوړ شو، دا د کمیسیون لخوا نصي دي. همدا کمیسیون به انشاءالله هر هفته یو ځل 2 ځلې د قومندان صاحب سره کینی، همکاري باید دو طرفه وي. هم د صحي پرسونل ته چې کوم ګواښونه مشکلات سره مخ کېږي هغه باید په وخت سره شریک سي ملي امنیتي ځواکونو سره، او مقابل کې دوی هم وعده وسپارله چې دوی له خوا نه همکاري موجوده وي. نو انشاءالله دوی ستونزو ته په وخت سره رسېدګي وسي. چې د اوس نه زموږ کاربندیز ختم شو، دوی د خپل کار ته ادامه ورکړي او پس د وخته به معاینه خانې هم خلاصي او د اوس نه بعد شفاخانو ته هر څوک کولی شي خپل مریضان لکه د پخوا په شانتې راولي، د بستر وړو بستر کوي، د تداوي وړو تداوي کوي. د یادونې وړ ده چې په ننګرهار کې د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو له امله یوازې ډاکټرانو درمل پلورونکو کاربندیز نه و اعلان کړی، بلکې تېره اونۍ سوداګرو هم د همدې ستونزې له امله یوه ورځ کاري اعتصاب کړی و.